بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم په نامه د هغې پاک ذات، د هغې لوی ذات چې ډیر بخښونکی او مهربانه دی. د انګلیش ټو پښتو لرنینګ زده کوونکو، زه راغلم د یو بل نوي کلاس سره په دې امید چې تاسو به راته هم ټول روغ او جوړ او د ژوند په مزو کې به یې. نن ما دا کلاس راوړی دی. یو څو داسې غوښتنې هم شوي وي، کمنټس ما ته راغلي وو چې مونږ ته په کوېسچن او آنسر باندې کلاسز واخلئ، کلاسز جوړ کړئ، یعنی سوال او جواب. نن ما خپل څه کوشش کړی دی، په دې کلاس کې مې ستاسو دپاره سوال او جواب راوړي دي. په دې خیله باندې چې دا کلاس به راسره تاسو هم تر اخره پورې ګورئ دا ډیر فایدار کلاس دی. د دې نه تاسو ډیر انګلیش زده کولی شئ. ستاسو په انګلیش کې به د دې کلاس کتلو سره ډیر ښه والی راشي. کلاس په شروع کوو. د کلاس د شروع کېدو نه مخکې اول ټول زما سلام واخلئ او د سلام نه وروستو د کلاس په شروع کېدو باندې تاسو هم بسم الله ووایئ او زه به هم د کلاس شروعات د بسم الله نه وکړم. ګورئ اولنی سینټنس چې ما سره کوم دی که نه، یعنی تپوس دی. د چا نه تاسو تپوس کوئ چې ویر ډو یو لیو. د دې مطلب دی چې ته چرته اوسیږي. ویر ډو یو لیو، ته چرته اوسیږي، یعنی ته په کوم ځای کې اوسیږي. دا تپوس مونږ ډیر کوو، نو تاسو په انګلیش کې داسې ویلی شئ. او د دې بیا جواب څه داسې دی: I live in Peshawar، یعنی زه په پیښور کې اوسیږم. تاسو د پیښور په ځای باندې چې کوم ځای کې اوسیږئ د هغه ځای نوم او نوره دا جمله I live in افغانستان، اسلام آباد، لاهور، کراچي، چې تاسو په کوم ځای کې اوسیږئ نو د دې نه پس تاسو ویلی شئ I live in. صحیح ده؟ دلته ما ویلی دي چې I live in Peshawar، زه په پیښور کې اوسیږم. بیا ورپسې بل سینټنس چې کوم دی دې ته تاسو وګورئ. ویر ډو یو وانټ ټو گو، ته چرته تلل غواړې. ویر ډو یو وانټ ټو گو، ته چرته تلل غواړې. که څوک روان وي او تاسو د هغه نه تپوس کوئ نو داسې ورته په انګلیش کې ویلی شئ. بیا د دې جواب څه داسې وګورئ تاسو. I want to go to the market، یعنی زه بازار ته تلل غواړم. I want to go to the market، زه بازار ته تلل غواړم. اصل کې مارکیټ چې کوم دی بازار ته وایي او تاسو د مارکیټ په ځای باندې چې کوم ځای ته ځئ د هغه ځای نوم یادوئ. صحیح ده؟ بیا داسې بل سینټنس ته تاسو مخکې وګورئ. Where are you coming from، ته د چرته نه را روان یې، نه د چرته نه راځي. Where are you coming from، ته د چرته نه را روان یې. I am coming from the school، زه د سکول نه را روان یم، یعنی زه د سکول نه راځم. I am coming from the school، زه د سکول نه را روان یم. Where are you going، ته چرته روان یې. Where are you going، ته چرته روان یې. د دې جواب څه داسې دی. I am going to school، زه سکول ته روان یم، یعنی زه مکتب ته روان یم. په دې جمله کې هم تاسو چې چرته روان یې نو د جملې په آخره کې چې کوم سکول دی دا به لرې کوئ او تاسو چې کوم ځای ته ځئ نو د هغه ځای نوم به ولیکئ، واخلئ. صحیح ده؟ I am going to the school، زه سکول ته ځم. What is your name، ستا څه نوم دی؟ داسې تپوس مونږ ډیر کوو که نه چې what is your name، ستا څه نوم دی. My name is ساحل، زما نوم ساحل دی. My name is ساحل، زما نوم ساحل دی. بیا داسې مخکې تاسو کوېسچن ته وګورئ. When will you arrive، ته به کله راورسي. که څوک چرته را روان وي ستاسو خواته راځي او د هغه نه تاسو تپوس کوئ چې ته به کله راورسي، نو په انګلیش کې ورته ویلی شئ when will you arrive، ته به کله راورسي. نو هغه جواب به څه درکوي؟ I will arrive by tomorrow،
زه به سبا پورې راورسم. I will arrive by tomorrow. زه به سبا پورې راورسم. Who is your friend? ستا ملګری څوک دی؟ Who is your friend? ستا ملګری څوک دی؟ Ali is my friend. Ali زما ملګری دی. Ali is my friend. Ali زما ملګری دی. What is your friend's name? ستا د ملګری نوم څه دی؟ What is your friend's name? ستا د ملګری نوم څه دی؟ My friend's name is Ali. زما د ملګری نوم علي دی. My friend's name is Ali. زما د ملګری نوم علي دی. How old are you? ستا څومره عمر دی؟ یعنی ته د څو کالو یې، د څومره وخت یې. صحیح ده. How old are you? ستا څومره عمر دی؟ I am 20 years old. زه د 20 کالو یم، یعنی زما 20 کاله عمر دی. ستاسو چې هر څو کاله عمر وي کنه، دلته به تاسو د 20 په ځای باندې هغه ولیکئ. صحیح ده. ووایئ I am 20 years old. زما 20 کاله عمر دی. How do you go to school? ته سکول ته په څه کې ځې؟ یعنی ته په ګاډي کې ځې، په چینچي کې ځې، په بایک باندې ځې، پیادل ځې، په څه کې ځې؟ نو تاسو په انګلیش کې ویلی شئ How do you go to school? ته سکول ته په څه کې ځې؟ I go to school by bus. زه سکول ته په بس کې ځم. I go to school by bus. زه سکول ته په بس کې ځم. What does your father do? ستا پلار څه کوي؟ یعنی ستا پلار څه کار روزګار کوي؟ که تاسو د چا نه داسې تپوس کوئ نو په انګلیش کې ورته ویلی شئ What does your father do? ستا پلار څه کوي؟ My father is a teacher. زما پلار استاد دی. My father is a teacher. زما پلار یو استاد دی. What do you do? ته څه کوي؟ یعنی ستا پلار خو استاد دی، ته څه کوي؟ What do you do? ته څه کوي؟ I am a student. زه طالب علم یم. I am a student. زه طالب علم یم. بیا داسې بل سوال ته تاسو وګورئ. Whom do you want to meet? ته د چا سره ملاوېدل غواړې؟ Whom do you want to meet? ته د چا سره ملاوېدل غواړې؟ I want to meet Mr. Hassan. زه د Mr. حسن سره ملاوېدل غواړم. I want to meet Mr. Hassan. زه د Mr. حسن سره ملاوېدل غواړم. بیا داسې مخکې تاسو وګورئ Whose book is this? دا کتاب د چا دی؟ Whose book is this? دا کتاب د چا دی؟ This is my book. دا کتاب زما دی. This is my book. دا کتاب زما دی. Why are you crying? ته ولې جاړې؟ تا ته چا څه ویلي دي یار؟ ته ولې جاړې؟ Why are you crying? ته ولې جاړې؟ Because I am upset. ځکه چې زه خپه یم. Because I am upset. ځکه چې زه خپه یم، یعنی ځکه جاړم چې زه خپه یم. Why are you laughing? ته ولې خاندې؟ Why are you laughing? یعنی ولې ته خاندې؟ څه چل شوی دی چې خاندې؟ جواب یې څه داسې دی، ګورئ Because I am happy. ځکه چې زه خوشحاله یم. Because I am happy. ځکه چې زه خوشحاله یم. Why are you sad? ته ولې خپه یې؟ Why are you sad? ته ولې خپه یې؟ Because I have got bad marks in my exam.
ځکه چې زما په امتحان کې خرابې نمبرې راغلی دي. یعنی زه ځکه خفه یم چې زما په امتحان کې خرابې نمبرې راغلی دي. Because I have got bad marks in my exam. ځکه چې زما په امتحان کې خرابې نمبرې راغلی دي. When will you go? ته به کله ځې؟ که تاسو د چا نه تپوس کوئ که نه چې یار ته به کله هلته ځې. When will you go? ته به کله ځې؟ I will go by Friday. زه به د جمعې په ورځ ځمه. د جملې په آخره کې چې کوم ټکی دی فرایډے، دا د جمعې ورځې ته وایي. صحیح ده. I will go by Friday. زه به د جمعې په ورځ ځمه. When will you come? ته به کله راځې؟ یار ستا خو ډېره موده وشوه چې وایې زه درځم. ته به کله راځې؟ When will you come? ته به کله راځې؟ I will come on Sunday. زه به د اتوار په ورځ راځم. I will come on Sunday. زه به د اتوار په ورځ راځم. What are you doing? ته څه کوې؟ What are you doing? ته څه کوې؟ I am listening English conversation. زه د انګلیش خبرې اورم. یعنی زه د انګلیش خبرې اورم چې زما انګلیش ورسره ښه شي. I am listening English conversation. زه د انګلیش خبرې اورم. What are you doing here? ته دلته څه کوې؟ What are you doing here? ته دلته څه کوې؟ یعنی ته څه پسې راغلی، دلته څه کوې؟ د دې جواب ته تاسو وګورئ. I am here for buying vegetable. زه دلته سبزي اخلم. یعنی زه دلته ځکه راغلی یم چې زه دلته کې سبزي اخلم. I am here for buying vegetable. زه دلته سبزي اخلم. What were you doing there? تاسو څه کوئ دلته؟ صحیح ده. یعنی تاسو دلته څه کوئ؟ What were you doing there? تاسو څه کوئ دلته؟ We were buying clothes. مونږه کپړې اخلو. یعنی مونږه جامې اخلو. We were buying clothes. مونږه جامې اخلو. Do you know him? آیا ته هغه پیژنې؟ Do you know him? آیا ته هغه پیژنې؟ No, I don't know him. نه زه هغه نه پیژنم. No, I don't know him. نه زه هغه نه پیژنم. Do you understand? آیا ته پوه شوې؟ Do you understand? آیا ته پوه شوې؟ یعنی دا ما چې څه وویل په دې خبره باندې ته پوه شولې؟ Yes, I understand completely. او زه پورا پوه شوم. Yes, I understand completely. او زه پورا پوه شوم. Are you with me? آیا ته ما سره یې؟ د چا نه تپوس وکئ که نه چې Are you with me? آیا ته ما سره یعنی ته ما سره یو ځای یې؟ Yes, I am with you. او زه تا سره یم. یعنی زه تا نه خوا دې خوا نه یم، بس زه تا سره یم. Yes, I am with you. او زه تا سره یم. دا کلاس خو ما سره لږ نور خو هم شته دی کوېسچن آنسر، خو انشاءالله دا به په بل کلاس کې راوړم. د نن ورځې کلاس خو هم د دې ځای پورې کافي دی، د دې ځای پورې پوره دی. بیا به رانه کلاس غټ شي. که ژوند وي راځم به ستاسو دپاره به یو بل نوی کلاس راوړم. د یو بل نوي کلاس سره به راځم. تاسو چې هر چرته یئ ما هم په خپلو خصوصي دعاګانو کې یاد ساتئ، او زما به هم تاسو ته دغه دعا وي چې چرته هم اوسئ الله مو خوشحاله ساته، آباد ساته او بریالي ساته. د لوی الله په امان.